الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل في محكم تنزيله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زمان معززو
مشرانو کشرانو حاضرینو سامعینو، رب کائنات سورة حشر کے وم نمبر آیت کریمہ کے فرمائی وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. کم شے چې تاسو ته جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړي، کم دین او وحی چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو ته راوړي دا هغه ونیسئ، په هغې باندې منګولې ولګوئ، هغې باندې عمل وکړئ. وما نهاكم عنه فانتهوا، کم کار نه چې تاسې نبی کریم صلی الله علیه وسلم منې کوي د هغې نه ځان منع کړي، هغه به نه کوئ. ورونو زمونږ او ستاسې د دین اساسی مراجع او مصادر دا دوه شیزونه دي. د ټول امت مسلمه د اول نه د دې وخته پورې ټول فقهاء کرام، ټول ائمه کرام په دې متفق دي چې اساسي دوه مرجع او مصادر دي چې یو ته کتاب الله ویل شي قرآن عظیم الشان، دوهم ته د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت ویل شي. یو شی چې جایز کیږي موږ ته دین ویو چې دا دین دی، په دې کې اجر دی، په دې کې ثواب دی، موږ به دې دوه شیزونو کې ګورو. یو قرآن عظیم الشان کې به ګورو، بیا به د نبی علیه الصلاة والسلام احادیثو کې ګورو. نو کومه مسله، کوم عمل چې قرآن کې او د نبی علیه الصلاة والسلام په صحیح احادیثو کې ثابت شي، هغې ته دین ویلی شي، هغه باندې عمل کول لازم دي، هغې کې اجر دی او ثواب دی. موبایل بند کړئ، الله مو کوم شي کې یا یو مسله کې چې د چا اختلاف پیدا شي، اختلاف به په څه باندې ختمیږي؟ د امت مسلمه په دې اتفاق دی چې دا به په قرآن و سنت باندې ختمیږي. مسله په قرآن و حدیث کې ګورو، نو چې کله ثابته شو نو بیا به پرې عمل کوو، چې پکې نه وه بیا به نه وي، مسله ختمه. زما معزز ورونو، کتاب و سنت دا اساسی مراجع و مصادر دي. موږ مونځ کول دین دی، دا کوم دی چې راغلی دی قرآن کې وایي اقیموا الصلاة. زکات ورکول دا واجب او فرض دی، چا باندې چې فرض شي. کوم دی چې راغلی دی قرآن کې راغلی دی چې وآتوا الزکاة، زکات ورکړئ. بجماعت مونځ فرض دی، جمع سره مونځ فرض دی. کوم آیت کې راغلی دی وارکعوا مع الراکعین، تاسو د رکوع کوونکو سره رکوع. قرآن کې ثبوت شته. شرک کول ظلم دی، ناروا ده، نه ویې کوو، دا ممنوع دی، حرام دی. چې چا چې شرک وکړ تباه او برباد دی. لقمان حکیم صاحب خپل زوی ته وایي یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. او بچیا رب سره شریک پیدا نه کړي، شرک کول دا عظیم جرم. سید الکونین، سید الاولین والآخرین،
حبيبنا وحبيب رب العالمين تربي كائنات فرمائي لئن أشركت ليحبطن عملك. او نبي او دا الله حبيبا او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کچې تا شریک پیدا کړ رب سره او شرک دی وکړو نو ستا کړه عمل به ټول تباہ او برباد شي. دا چا ته رب وایي؟ جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو یو کار چې منع کېږي دین بیا منع کوي چې نه بیا موږ وایو دا حرام دی په قرآن او سنت کې به دا هغې څه موږ وایو د اسلام 5 بنا دي. دا 5 بناورونه کوم ځای کې راغلي؟ دا یو عالم لیکلي دي یا یو مناسب لیکلي دي یا د شعرونو په یو کتاب کې راغلي دي یو شاعر لیکلي دي یو صحافي یو اخبار نویس وینا ده که دا یو وزیر اعظم وینا ده یو د وزیر صاحب رئیس دولت او د امیر صاحب وینا ده د اسلام 5 بنا دي. دا کوم ځای کې د دې ثبوت دی؟ بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله. اسلام د 5 شیزونو نه جوړ دی هغې باندې بنا دی. څو دي بنا د اسلام؟ 5. حدیث دی د بخاري او مسلم شریف. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. یو شهادت کول بل دا کوي چې محمد علیه السلام د الله رسول دی. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة منز كول زكاة وكول وحج البيت وصوم رمضان حج كول أو رمضان روجة نيول. دا چه شيء ورنو دا د اسلام 5 بنا دا چا ویلي دي؟ دا د کمامیر وینا ده که د وزیر یا د وزیر اعظم وینا ده یا د عالم وینا دا چا ده؟ جناب محمد رسول الله. وما آتاكم الرسول فخذوه. پیغمبر علیہ السلام چې شی تاسو ته راوړي عمل کوئ، کوم شی نه تاسو منې کوئ نه به کوئ. ګیره پرېښودل دین دی، په دې کې اجر دی. دا چا ویلي؟ دا د چا وینا ده؟ دا د سید الاولین والآخرین. وعفو اللحى ګیرې پرېږدئ، وفروا اللحى ګیرې پراخه کړئ، غټې کې ګیرې غرض مه لره، پرېږدئ چې په خپل اندازه باندې غټې سب سیده کول دین دی، په دې کې اجر دی. دا چا ویلي دي؟ جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. استووا سووا صفوفکم فإن تسویة الصفوف من تمام الصلاة. صفونه سیده کړئ، صفونه برابر کړئ، یو بل سره نږدې نږدې ودرېږئ. د صفونو سیده کول دا د مونږ پوره کېدلو نه دي. هله مونږ پوره کېږي چې صفونه سیده شي. دا دین دی ورونو، دا به په څه کې؟ دا په قرآن سنت. نبی علیہ السلام ته الله وایي، الله موږ ته په خپل معزز کتاب کې فرمایي چې شی تاسو ته پیغمبر علیه الصلاة والسلام راوړي هغې باندې عمل وکړئ. کوم شي نه تاسو منع کړي هغې نه به ځان وساتئ، هغې نه منع شي. الا انی اوتیت القرآن ومثله معه. خبردار ما ته قرآن عظیم الشان راکړی شوی دی، دې ته وحي جلي وایي، او د قرآن غوندې نور هم شته چې هغې ته وحي خفي وایي. هغه احادیث دي د نبي علیه السلام صحیح حدیث. په احادیثو کې ورونو موضوعي ضعیفه احادیث شته. ډېرو دروغجنو، ډېرو شاعرانو، ډېر وضاعین تېر شوي دي چې نبي علیه الصلاة والسلام باندې به یې دروغ ویل او د دروغو احادیثو ته منسوب کړي. هغه نه، صحیح احادیث چې په سند سره صحیح سند سره نبي علیه السلام ته ورسېږي، بیا دا دین دی، هغه کې بې چلو چرانو شته. سورة اعراف رب العالمين فرمائي اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء. تاسو تابعداري وکړئ د هغه څه چې تاسو ته د رب د طرف نه نازلي، د وحي تابعدار شئ. ولا تتبعوا من دونه اولياء. تاسو تابعداري مه کوئ د الله نه علاوه د نورو دوستانو نه، د الله او د رسول تابعداري وکړئ. قلیلا ما تذکرون. لږ هم پند نه اخلي، یا لږ د هغه خلک چې هغه پند اخلي، حقیقي معنا باندې پوهېدل دا ډېر کم خلک دي. اهل حق همیشه کوي.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أي إيمان والاو تاسو اطاعت دا الله وکي دا الله دا رسول وکي او هغه امیران چې په تاسو باندې مقرر شي مسلمان حاکمی مسلمان امیری دا غي خبره وماني هغه ملک بشر و فساد نه پیدا کی امن بنه خرابای چې تاسو حاکم مسلمان کفر بواه نه نو تاسو د خپل امیرانو د مسلمان حاکم خبره ومنئ. بیا وایي فإن تنازعتم فی شیء که چیرې ستاسو په یو مسله کې اختلاف پیدا شي هغه به تاسو کوم ځای کې ګورئ. موږ په خپل قوم کې دوه کسان یو مختلف شو وایي موږ به دې باندې شرعي فیصله کوو. موږ په خپل رسم و رواج کې ګورو شرعي فیصله، موږ په خپل عادت او عرف کې ګورو، من بخبل د ملک آئین کی ګورو کله کتاب الله او سنت رسول الله کې به ګورو. نه من به قرآن کې ګورو، من به احادیث کې ګورو. نو فردوه الى الله واپس کې الله ته والرسول د الله رسول ته ان کنتم تؤمنون بالله که چېرې تاسو ایمان په الله او رسول لرئ. ورونو دا خبرې اتفاقي دي د ټول امت. اطاعت او اتباع به د الله او د رسول خبره به د الله او د رسول منو. دا چا ویلي دي؟ د الله او رسول. الله وایي چې تاسې به وحي منئ، موږ په دې مکلف یو. دغه وحي خلفای راشدینو منلې ده، صحابه کرامو منلې ده، په دې باندې تللي دي، عمل یې کړی دی. د هغې درجې چې بلند دي او جنتین دي، وجه څه وه؟ چې هغې وحي عمله قال الله قال رسول من. بیا د هغې نه وروسته تبع تابعینو تابعینو تبع تابعینو ائمه کرامو محدثینو دې ټولو دا عقیده ده چې تاسې به یو شی چې ثابتېږي په قرآن و سنت به موږ ثابت، چې قرآن و سنت کې نه هغه بې دین نه. زما معزز ورونو، زما مخې ته ډېر معزز خلک ناست دي د مختلفو علاقې، د مختلفو منطقو، د مختلفو علاقو او مختلف قومونه، مشران عزتمن او معزز ورونه زما دلته ناست دي. هر سړی خیرت لري وایي چې موږ اخرت له ورځو موږ سره حساب کتاب کېږي. تاسې ټول زمانه زیات ایماندار یاست. زه ټیک د ګناهګار یم، دنیا کې به داسې څوک نه چې ګناه دې نه وي، خو زما دا ایمان او یقین دی. زه په هغه ذات باندې قسم خورم چې هغې ټوله دنیا پیدا کړې ده. زما دې په رب کائنات قسم وي چې زما د الله او د رسول سره زیاته مینه ده. کوم کار چې الله او رسول وایي ویې کوي زه یې کوم، چې الله او رسول وایي مې کوه نه یې. که څوک رانه خفه کېږي او که څوک خوشحالېږي، موږ وایو چې خپل رب خوشحاله، موږ وایو چې د نبي علیه صلات وسلام په طریقو باندې لاړ شو. قیامت ورځ کې تاسې زما ګرېوان ته لاس اچوئ چې د یوې مسلې نه ته خبر یې او تا دې قوم خپلو پښتنو وروڼو ته نه ده بیان کړې، زه به څه جواب وایم؟ نن تاریخ پورې یو عالم درته بیان د هغې نه دی کړی، هغه به لالچ نیولې، مجبوره دی یا ناپوهه ده، پته ورته نه لګي. الحمدلله ما ته چې د کوم شي حق معلوم شي، پته راته ولګېږي، زه خپل وروڼو ته د هغې بیان کوم په دې خاطر چې قیامت کې مسؤلیت زما د غاړې نه لرې شي. قیامت ورځ کې زما ګرېوان ته لاس نه چوئ چې د دې مسلې نه ته خبر وي او د خپل قوم نه دې پټه کړې وه، دا دې ولې دا کار وکړه. نو معزز ورونو، سکرو جوالاتو ورونو په دې خاطر باندې چې څه موږ ته حق ښکاره شي تاسو ته د هغې بیان. نو ما تاسو ته وویله چې زه د نبي علیه صلات وسلام سره د تاسو نه زیاته مینه او محبت لرم. نور به ایمان تاسو کې زیږي،
خو محبت د الله او رسول سره زما زیر دې زه دا دعوه کوم کار چې الله او رسول کړي زه کوم کوم کار چې هغې نه کړی موږ یې نه کوو کوشش هم دا خو یو مسله چې الله او رسول ته نه رسېدلې ثبوت نه وي قرآن او سنت کې بیا یې نه کوم خپل کوشش مې دا چې عمل پرې ونه کړم بیا دا جرأت هم نشم کولی چې ووایم چې دا دین دی ځکه دین به هغه دی چې کتاب او سنت کې راشي موږ او تاسې پنځه وخته مانځه کې رب العالمین ته دا چغه وکړو اهدنا الصراط المستقیم یا الله موږ په نیغه لاره باندې روان پنځه وخته مانځه کې هر یو رکعات کې موږ دا چغه موږ دا دعا کوو چې اهدنا الصراط المستقیم یا الله موږ په صراط مستقیم باندې روان دا زموږ څه ده دا زموږ دعا ده پته نه لګي چې تاسې په مانځه کې دا ویوئ که نه موږ خو یې ووایو زه خو یې ویم الحمدلله ټول یې ووایو نو زما معززو پښتنو وروڼو موږ هر یو مؤمن مسلمان د پیړیو پیړیو نه زموږ پلرونو زموږ نیکونو دا دعا مانځه کې کړې ده چې اهدنا الصراط المستقیم یا الله موږ ته په صراط مستقیم باندې روان کړې یا الله موږ هغه لارې ته هدایت راته وکړي چې هغې ته صراط مستقیم ویلی شي صراط مستقیم دا د الله او د الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم لاره ده کومه لاره باندې چې صحابه کرام روانو کومه لاره باندې چې خلفای راشدین روانو تابعین او تبع تابعین ائمه کرام زموږ استاد مخکني ټول مسلمانان په هغې باندې روانو دې ته ویلی شي صراط مستقیم صراط مستقیم خو دې روډ ته نه وي چې دې ځای نه د کویټ بازار پورې روډ تللی دی ما یو سړی دا وایي چې یاره ما د کویټ بازار ته چې کوم روډ تللی دی سیده لاره باندې ما روان کړي او که نه دا وایي چې د پېښور نه اسلام آباد ته روډ تللی دی یا الله ما د اسلام آباد په روډ باندې روان کړي یا الله د پېښور نه چې تورخم ته کوم روډ تللی دی یا الله په دې باندې مونږ روان کړي د پېښور نه مینګورې ته سوات باجوړ ته کوم روډونه تللي دي یا الله مونږ په دې باندې روان کړي او که نه هغه روډ چې کابل ته تللی دی یا د کابل نه فقیه او لوګر او خوست او پکتیکا او قندهار او غزني ته تللی دی نو دا معنی ده چې یا الله مونږ دغه لارو باندې روان کړي دغه ته نه مراد هر سړی په دې پوهېږي چې اهدنا الصراط المستقیم یا الله مونږ هغه لاره باندې روان کړي چې کومه لاره تا ته رسېدلې ستا لارې ستا د محمد رسول الله لارې یا الله د صحابه کرامو لارې یا الله د ائمه کرامو لارې یا الله لاره چې تا په هغې باندې نعمت کړی مهرباني د هغه خلکو باندې کړي په هغه باندې مونږ روان کړې دغه ته نه مراد نو صراط مستقیم چې شي ته ویلی شي قرآن سنت نبی علیه الصلاة والسلام یو ځل یو خط کش لویه کرښه کش د دې خط نه ښي طرف ته دوه خطونه ویستل او چپ طرف ته دوه خطونه ویستل خطونه یې راخلل نو فرمایي چې دا سیده خط چې کوم تللی دی دا صراط مستقیم دی او کوم خطونه چې چپ طرف ته او ګس طرف ته دا ډېر خطونه تللي دي دا د شیطان لارې دي نو ځان ساتئ د شیطان د لارو نه شیطان لارو باندې لاړ نه شئ کوم چې صراط مستقیم دی هغه لاره چې صحابه کرام ورباندې تللي دي په هغه باندې ځئ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فرمائے رب کائنات دا زمان لارا دا قرآن و سنت وحی جلی وحی خفی کما لارا باندې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اشکال د نبوت کې رفتار کړو کما لارا باندې چې خلفای راشدین تلیو کما لارا باندې چې صحابه کرام تللی تابعین تبع تابعین او خیر القرون ور باندې تللی نو الله
هغې ته طریق اسلام ویلی شي. الله دې موږ او تاسې صحیح لاره باندې روان شي. الله دې موږ او تاسې په صراط المستقیم باندې روان کړي. حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل تقریر وکړ، نصیحت یې وکړ. دا حدیث د عرباض بن ساریه رضی الله تعالی عنه روایت، صحیح حدیث دی. نبی علیہ السلام تقریر وکړ، واعظ او نصیحت یې وکړ. داسې نصیحت چې کوم مجلس ناست کوم صحابه موجود وو، د هغې ټولو د سترګو نه اوښکې روانې شوې، ټولو وژړل، زړونه یې نرم شو. چیرې داسې نصیحت مخکې نه وکړو. یو صحابي نبی علیہ السلام ته فرمایي الله پیغمبره نن د داسې نصیحت او وعظ مونږ ته وکړو، داسې ښکاري چې ستا د دنیا نه رحلت دی او کوچ کول والی. ما ته دا پته ولګېدل چې دنیا نه د رحلت دی او دنیا نه سفر کوي. نو مونږ ته وصیت راته وکړه. زمونږ استاد د پښتنو دا عادت دی چې مشران وصیت کوي. داسې ده که نه؟ د چا پلار او نیکه چې وفات کېږي خپلو بچو ته وصیت کوي. دا صحابي نبی علیہ السلام ته فرمایي چې ته موږ ته وصیت وکړه، خپل امت ته وصیت وکړه، تا نه وروسته موږ په هغې باندې بیا عمل. نبی علیہ السلام ته وایي چې اوصیکم بتقوی الله، زما وصیت دا دی چې تاسو به د الله نه یېرېږئ. خشیت الهی باید تاسې زړه کې پیدا کړي. خوف او ترس دا به د الله. والسمع والطاعه، کوم امیر چې په تاسو باندې مقرر شي د هغې به تابعداري کوئ. اگر که یو حبشي غلام او به فرمایي ما نه وروسته به تاسې خپله زندګي تېروئ، په دنیا کې به تاسې ژوند تېروئ، مختلفو مسایلو کې به ستاسو بې اتفاقي راځي، اختلاف به پیدا کېږي، ستاسو خپل منځ کې متنازع فی مسایل به وي، مختلف فی مسایل به وي. دې مسایلو کې به څه کوئ؟ علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین. لازم دی په تاسو باندې دی وخت کې چې ستاسې د قومونو ستاسې د مسلمانانو اختلاف پیدا شي، زما سنت ته بیا راجع کوئ. که په سنت نبوي کې پیدا کړل دین دی عمل پې کوئ، که نه وه بیا ورته نه ځان ساتئ. بیا خلفاء راشدینو هغه سنت پکې وو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل وصیت کې ورنو امت ته فرمایي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. زمانه وروسته به تاسې خپله زندګي تېروئ، خو لیکن داسې اختلاف به ستاسو منځ کې پیدا کېږي، مختلف فی مسایل به راځي. قومونه دي خلک دي مسلمانان به په یو مسله کې اختلاف کوي، مختلف کېږي به. نو بیا به دې وخت کې تاسو څه کوئ؟ فعلیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین. لازم یې په تاسو باندې زما سنت او سنت د خلفاء راشدینو. تمسکو بها، منګولې هغې باندې ولګوئ، وعضوا علیها، منګولې پې ولګوئ او د خپلو جامو کې کلک ونیسئ چې هغه دنه خلاص نه شي، هغې باندې عمل وکړئ. دغې ته دین ویلی شي. بیا ورته بل وصیت کوي چې ګوره کله ستاسو اختلاف پیدا شي او مسله را پیدا شي په دین کې نه، نو فإن كل محدثة بدعة، هر یو نوی شی چې څوک پیدا کوي او قرآن سنت کې د هغې ثبوت نه، هغه بدعت.
وكل بدعة ضلالة هر بدعة گمراهی ده وكل ضلالة في النار هر گمراهی هر گمراه هغه په جهنم کې وو کې الله دې موږ تاسو ته ورنوس نو یو کار په دین کې پیدا کول چې دا غي ثبوت نه یو دین ورته نه دا بدعت دی ویل شو دا څه وایي دا زما وینا نه دا د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وصیت دی تیر جمعه کې بعضې ملګري ما نه خفه شوي نو ما یو مسله کړې وه هلته راته پړسېدل ما خدای دې خیر ترې کړي خفه کېږم د حق بیان مې درته کړی باید ته خوشحاله شي چې تا ته یو مسله معلومه نه وو نن درته پته ولګېدله شکر بس که نه بیا تپوس وکړه یو څوک به کوي قرآن سنت کې به دلیل وي ما له بیا راوړی ته استاد چې دا خو فلاني حدیث کې دا مسله شته تا ویل عید میلاد نبی نشته دا بدعت دی په دې شپه باندې حفلونه او جلسې کول دا بدعت دی دا خو فلاني حدیث کې راغلی دا قرآن کې راغلی دا بخاری کې ترمذي کې نسائی کې ما له به حواله راوړی کوم استاد چې کوي حواله دې ولیکي زه ستاسې ورونه تاسې سره وکړم ښه په خوشحالۍ باندې اول به زه کوم که ژوند آینده کال کې اول د عید میلاد نبي وګدي سره به شته والله العظیم چې ما ته پته ولګي زه بیا کوم خو چې نه زه د خدای نه یېرېږم بیا حق بیان به کوم نو ستاسو خپل کار دی مه یې زه د دې نه به یېرېږم چې نبي علیه السلام وایي فرمایي نبي کریم صلی الله علیه وسلم وایاکم ومحدثات الامور ځان وساتئ دا نوي کارونو نه په دین کې ګوره دین کې به نوي کارونه د ځان نه پیدا کړي څوک چې نوی کار په دین کې پیدا کوي دا ګمراهي ده بې دیني ده د دې مسیر جهنم دی الله دې موږ او تاسې ټول د جهنم نه وساتي د دغه مبتدعینو حشر نشر به څه دنیا کې خو تا ته وایي چې دا خو ګستاخي رسول دی مړه زه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره د محبت اظهار کوم نو دې کې نه څه مسله ده چې زه عید میلاد نبي کوم او نبي علیه الصلاة والسلام سره د مینې اظهار او محبت کوم نو دا نه څه خبره دا ګستاخي رسول وایي چې مې کوه ډېر افسوس ډېر افسوس دا مینه او محبت نه ده مینه او محبت هغه مینه ده چې کوم الله او رسول ویلي ده قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني ووایه زما حبیبه که تاسو محبت کول غواړئ د رب کائنات سره نو فاتبعوني تاسې د نبي علیه الصلاة والسلام تابعداري وکړئ آیا دا کار پیغمبر علیه السلام کړی دی هغه پې عمل کړی دی یا د هغه مخکې کوم صحابي د عید میلاد النبي منع وکړی یا خلفای راشدینو کړی دی یا ائمه کرامو زموږ استاد چې د دین امامانو چیرې چا کړی نو ټیک ده زه به ورته دین ووایم هغې باندې به عمل کوم بیا به محبت وي او که چیرې هغه نه یې کړی او ته یې کوې نو بیا خو ګستاخ رسول څوک دی دا مه کوه لم تقولون ما لا تفعلون دروغ وایه دا د محبت خو دې ته وایي چې ته د الله او د رسول سنت باندې عمل وکړي د الله وینا عملي کړي د نبي علیه السلام سنت عملي کړي محبت خدا ده چې پیغمبر کوم کار کوي وی چې نه یې کړی نه یې کوه دې ته وایي محبت ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا ندی مناسب مومن سړی مومن مسلمان دفاره مومن ښځې دفاره چې الله او رسول یو څه باندې امر وکړي چې هغې خپل اختیار پکې کوي چې نه خو داسې ده او دغسې بیا به چون چرانه کوي چې الله او رسول وایي وي که بیا یې کوو قرآن آیت کې راغلی حدیث کې راغلی بیا به چون چرانه بیا به په سرو سترګو باندې زما یو به خاندي بل به یې جاړي بیا به دا کار کوي بیا به زه کوم ځکه هغه په قرآن سنت کې ثبوت لري ما اهل حریز دارا نشناسم ما اهل حریز دارا نشناسم در دین نبی چونو چرارا نشناسم وإذا بقرآن سنت باندې عمل کوم د نبی علیه السلام ټولو حدیثو
باندې ز عمل کوم د نبی اسلام په دین کې دا په حدیث کې چونو چې راز نه پیژان هغه باندې عمل کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي حدیث کې راغلي در دین نبی چونو چې را نشراسم د پیغمبر علیه السلام په دین کې چونو چې را به ز نه پیژان ما څه چې پیغمبر ویلي باندې عمل نو موږ یې کوو الحمدلله چې نه یې به نه کوو بیا بل مسلمان ته وایي چې دا ګناه ده مې کوه ځان ته اوسي نور دا یو حدیث بیان حوض کوثر زموږ استاد ایمان دی چې دا شته او دا د نبی علیه السلام خصوصیت الله دې موږ او تاسې د حوض کوثر اوبو څښلو باندې مشرف کړي د دې حوض کوثر ثبوت دا کوم ځای کې راغلی و دا یو اخبار کې لیکلي یو جریدې کې راغلي دي اخبار کې دا یو شاعر ویلي چې دا حوض کوثر دی ورونو د حوض کوثر باره کې رب کائنات دو اسمانونو نه برنه وحی رالیږي نبی علیه الصلاة والسلام ناست دی او سر یې ټیټ کړو بې سر اوچت کړو ویې خاندلې صحابه ترې نه تپوس کوي چې جناب محمد رسول الله اے د الله رسوله ولې خاندې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ما ته لقد انزلت علی آنفا ما باندې اوس صورت نازل شو نو فقرأ ما توسيو سورة نازل شو او بسم الله الرحمن الرحيم ويل إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر نبي الإسلام وخاندل ويل چې ما باندې وسيو سورة نازل شو هغه دا چې رب کائنات فرمایي چې موږ ته کوثر درکړی دی خیر کثیر موږ ته درکړی دی حوض کوثر موږ ته درکړو پیغمبر اسلام نو فصل لربك چې کله رب العالمین ته باندې احسان وکړو نو فصل لربك اوس منځ کوه د الله شکر ادا کوه عبادت کوه وانحر قرباني کوه ان شانئک هو الابتر ستا دشمن به هلاکېږي تباه کېږي به مخفه کېږي حوض کوثر الله ورکړی دا قرآن سورت نازل سورت کوثر دا دین دی زموږ ایمان دی الله زموږ استاد نصیب پکې نبی علیہ السلام په دې حوض باندې ولاړې خلکو له اوبه ورکړي نو فرمایي حدیث کې چې آنیته عدد نجوم السماء دونه زیات لوښي په حوض کوثر باندې دي د اسمان چې څومره ستوري دي دغه زیات لوښي به وي دا امت محمدي به راځي او د هغې نه به خلک به راځي او دا اوبه به څښي وایي چا چې حوض کوثر اوبه وڅښلې بیا به د هغې نه وروسته هغه تږی نه شي د تندې علاج چې شی دی ابدي علاج حوض کوثر اوبه څښل الله زموږ او د دې حاضرو مجلس مسلمانانو ټول نصیب پکې وکړي نو زما معزز ورونو نبي علیه الصلاة والسلام په ولاړې دغه ځای باندې فرشتې به اخوا څه کسان وګرځي هغې به را روانې حوض کوثر اوبه وڅښي په هغه طرف باندې به را روانې فرشتې به ولاړې څه کسان به اخوا ایثار کوي به تاسو مه ورځئ نبي علیه السلام چې وګوري هغه به اواز کوي اعلان به کوي اوسئ حابي اوسئ حابي دا خو زما ملګري دي راپرېږدئ چې حوض کوثر اوبه وڅښي بل روایت کې راځي فرمایي چې انه من امتي دا زما امتي دی راپرېږدئ چې راشي حوض کوثر اوبه به وڅښي فرشتې به ورته جواب کوي چې انک لا تدري ما احدثوا بعدک تا ته پته نشته د تا نه وروسته ستا په دین کې دي خلکو کوتې وهلې وې بدعت پیدا کړی و دا خو په سپینه جامه کې ګناه کوله داسې ګناه یو سړی دی زنا کوي یو سړی دی شراب څښي دروغ وایي دا جدا ګناه ده خو لیکن داسې جرأت کول چې یو کار د الله او رسول په دین کې نه یو سړی پیدا کوي ورونو دا ډېر عظیم جرم دی دا سړی به محروم وي د دغه حوض کوثر د اوبو نه الله دې موږ او تاسې دې حال نه وساتي بیا نه نو فرشتې به وایي چې او پیغمبره دا خو ستا امتي خو نه دی که دا به دروغجن محبت ناری په دنیا کې وایي دا کله ستا امتي دی دا نه دی دی خو بدعت کوي ستا په دین کې نو ځان یې خبرې منډلې ځان یې کار یې کوو دین یې ورته ویله قوم یې دوکه کوو خلک یې دوکه کړي وو نو نبی علیه السلام به وایي سحقا سحقا یا الله تباه و برباد الله رسول ذلیل کی الله هلاک کی اللهم انصر الاسلام والمسلمين اذل الكفر والكافرين
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. تعالى جواد كريم ملك بر ورب الرؤوف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله كم خلق جراغلي دي الله دارتو استقبل رماني روانك الله غداوة منكم مانزك اهدنا الصراط المستقيم يا الله من طرق صراط المستقيم روانك يا الله كما لا رجل تاتر سيدي يا الله من باقي باندي روانك الله زمن گناهونه معاف کی یا الله د چا بیماری روک یا الله شرعي حاجتونه پوره کی الله کوم خلق قرضداري الله قرضونه خلاص الله د سر مال امن ورک الله دې بچی دیندار متدین کی الله دې د سر مال او بچو حافظ ناصر شي الله گناهونه معاف کی یا الله بحساب بكتاب جنة النباس الله مولى جنة راكي اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس مثوانا ومثوى جميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأذل الكفر والكافرين. اللهم أهلك اليهود والنصارى الظالمين المعتدين على المسلمين يا رب العالمين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخرب بنيانهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا جبار يا قهار. اللهم اهلكهم اللهم لا تبقي منهم أحدا. رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سووا صفوفكم رحمكم